د نیشنل ډے د متحده عربي اماراتو اتحاد ورځ. دغه ورځ هر کال د ډسمبر میاشتې په 2 تاریخ باندې لمانځل کیږي. خو آیا تاسو خبر یې چې د ولې لمانځل کیږي؟ د دې ورځې تر شا تاریخ څه دی؟ که خبر نه وي نو ما سره دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ. زه به په لنډو ټکو کې د دې تاریخ درته بیان کړم او باور مو شه چې د دغې ورځې تاریخ موږ افغانانو ته ډېر سره ښایي. خو هغه پرېکړه به تاسو د دې ویډیو لیدلو څخه پس کوئ. راځو اول د دې ورځې تاریخ ته. په 1892 کال کې کله چې انګریزانو په هغه وخت کې د عرب قبیلو اوسنۍ متحده عربي امارات چې دي یو تړون لاسلیک شو چې دوی به د دې سیمې ځمکې سمندر له لارې بهرني یرغل څخه دفاع کوي او دوی په بدل کې به اوسنۍ متحده عربي امارات په هغه وخت کې کوم عربي قبیلې چې وي هغه به څه کوي. نور شرایط مو یو مهم شرط دا و چې دوی د انګلستان یا د انګریزانو رضایت څخه بغیر نشي کولی چې بهرني هیوادونو سره اړیکې ټینګې کړي. نو دغه تړون تر 15 کاله پورې دوام وکړ. په 1988 کال کې انګریزانو دغه درک کړی چې دوی دلته شتون هیڅ فایده نه کوي، دوی ته اقتصادي نقصان هم زیات راسي او کومه فایده هم نه ورته کوي او د خو تاریخ گواه دی کومه سیمه کې چې د دوی فایده نه هلته هیڅ هم نه کوي. نو په دغه وخت کې دوی اعلان وکړ چې مونږ تر 1901 کال پورې دغه سیمه پرېږدو. په همدغه وخت کې د ابوظبي واکمن شیخ زاید بن سلطان الله دا درک کړ چې موږ باید سره په یو اتحاد شو. همغه و چې د دوبۍ واکمن شیخ راشد بن سعید المکتوم سره لیدنه وکړه. دوی په دې باندې ټینګار وکړ چې موږ باید شاوخوا کوم امارات چې دي دا سره یو کړو. همداسې وشول. په 1901 کال کې دوی په دې وتوانېدل چې ټول امارات سره یو کړي. اخرنی امارات راس الخیمه وه چې د ډسمبر په 2 تاریخ دغه 7 اماراتو سره یو ځای شوه او دغې ورځې ته یې د اتحاد ورځ نامه ورکړه. تاسو خپله قضاوت وکړئ کله چې دوی سره په اتحاد شول په هغه وخت کې دغه هیواد یو ریګستان و او اوس یې نتیجې تاسو په خپله سترګه ګورئ چې د ریګستان څخه کوم حالات ته ورسېده. خو د څه شي په برکت؟ صرف د اتفاق په برکت، د اتحاد په برکت. کاش چې موږ هم داسې څه درک کړو. ما چې درته وختي وویل چې د دغې ورځ په تاریخ کې موږ افغانانو ته ډېر څه دي، هغه همدا خبره ده. څه؟ اتفاق، اتحاد.